په جنازه کې شراکت کول دا د دې مړي په دې ژوندو باندې حق دی. خو افسوس چې په ډیرو خبرو کې زموږ نیت هغه اسلامي او دیني نه وي. د شیطان مې دلته لاره وهلې ځکه زه په شراکت کې ګډون کوم چې بیا سبا رانه خوا بدېږي، فلانی به راته څه وایي، خلک به راپسې څه وایي. ملا صاحب وایي ځکه زه شراکت کوم سرمایه داره دي 500 روپۍ به راکړي. انما الاعمال بالنیات، چې څه نیت دي په هغه عمل کې درلودې بس هماغه بدله درته میلاویږي. عزیزانو دا کارونه ټول د آخرت د ګټې دپاره کول کېږي، نه د دنیا د بدلې دپاره. چې موږ دا نیت کو چې سبا ګلخان راڅخه پکېږي، بس دا د دنیا دپاره سولو، دې کې بیا ثواب نشته. زما ګرانو عزتمندو ورونو، په جنازه کې شرکت، د جنازې لمونځ، په دفن کې د یو مړي د یو مسلمان شراکت او ګډون ډېر لوی ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حق له فرمایي، حدیث شریف دی متفق علیه، هغه حدیث چې بخاري هم رانقل کړی، یو مسلم هم، اصح الکتب بعد کتاب الله، د خدای د کتاب را وروسته بیا نو کتابونه هم دغه ته دي، صحیح البخاري والصحیح المسلم. نبی کریم علیه السلام بارک فرمای من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قيرات ومن شهدها حتى تدفن فله قيراتان. څوک چې د جنازې لمونځ وکړي هغه ته به یو قرات ثواب ورکول کېږي. که یو چا د دې مړي په تدفین کې تر هغه وخته پورې شراکت او ګډون وکړي چې تر پوره دفن کولو پورې، د دې دغه دفن او د قبر د داخلېدلو څخه وروسته دې سړي ته به 2 قراته ثواب ورکول کېږي، د الله له جانبه د آخرت 2 چنده ثواب. پوښتنه وسوله چې قربان ای د خدای نازولې دا قرات څومره دی؟ قرات څه شي دی؟ قرات لکه یو غټ غر ثواب، لکه یو غټ غر، لکه د احد غر. 2 قراته لکه 2 غټ غرونه. په جنازه کې ګډون کول دا نه یوازې د مړي حق ادا کول دي، بلکې د همسایتوب، د قرابات، د مړي، د اسلام، د مسلمانۍ، مسلمان پر مسلمان 15 حق لري چې دا واجب دي. په هغه کې نبی کریم علیه السلام یا 6 حق په حدیث شریف کې بیان کړی دی. یو دا دی چې اتباع الجنائز، جنازه کې شرکت کول، بلکې دا د ژوندو لپاره هم پند او عبرت دی. نن ته دې سړي واري دي، ته څنګه مړ شو، ستا هم سبا دغسې واري دي، ته به هم د هر څه به پاته کېږي، ته به ځینې ځې. په دې کې عبرت هم دی، لوی ثواب هم دی. خو موږ د هر څه نیت پکې لرو، د ثواب نیت مې نسته کې پکښې، خدای د رضا نیت مې نسته کې پکښې. سرمایه‌داره پر جنازه باندې مټران و ملایان سره ځایږي، دا د توهین دپاره نه وایم، د عبرت لپاره وایم. ولې دا ثواب د مسکین په جنازه کې نسته؟ څه لپاره ورځي؟ هغه تا ته په بېعزته سترګه ګوري. دغه زموږ په ژوند کې، زموږ په زندګۍ کې چې ما کتلي دي، زما هغه د کسب و کار والا ډېر پر بید، کسب و کار والا چې کوم دي هغه چا لاړې نه پر څڅېږي، هغه چا ته په ټیټو سترګو نه وي، د ټیټو سترګو هغه خواړه ګیله ورک سي. مثال درته وایم که نه، دا 500 روپۍ به یې چې خدای دې مې د بدې او د غټې خبرې وساتي چې په هغه کې ستا عزت هم داغداره کېږي. بجلۍ والا راولې په کتر اوستلو لپاره 3000 روپۍ خالق غواړي چې خالي دی تاله راسي، ویلډ والا دغسې دی، بل دغسې دی، بل دغسې دی. لیکن ملا زما ګرانو عزتمندو ورونو، تاسو یو بله واقعه د پندو د عبرت واورئ. حضرت سری سقطي رحمه الله د جنازې څه وروسته یو سړي په خوب ولیدی. دا سړی ورته وایي چې وروره تا سره الله پاک څه معامله وکړله؟ سری سقطي رحمه الله ورته وفرمیل چې ما ته الله پاک بخښه وکړله، الله له ما سره ډېر لوی احسان وکړي، ما ته الله عفو وکړه. ورته ښه بیا
وی د دې عفو یو جز دا دی دغه احسان الله را سره وکړي چې زما په جنازه کې څوک شریک سوی وو هغه ټول الله وبخښل څوک زما جنازې ته راغلی وو له دې وجې د امت د علماو د نیکانو د بزرګانو په جنازه کې ګډون یو په 2 چنده ثواب لري له دې وجې مسکین غریبي په هغه کې به ثواب ته په نسبت رغ نور ډیر ملاویږي او کېدای شي د انسانیت هم ډیر صفای نه د پیسو تمې نه بلې نه رسم نه رواج نه سره پیژنو وې د سختي ورځ یار نسته مسکین وګوره غریب وګوره خان سره توی نه کې وب خلک پر غبیل کې ور سره ګرځي دې 50 روپو د پاره زما ګرانو عزتمن درونو نو لدی وجه امام احمد بن حنبل رحمه الله سره پادیره کې یو سړی پروت یو چا په خوب ولیدي وای الله پاک سره وکړل وای کله چې امام احمد بن حنبل رحم الله زمر دی جنازې ته د جنازه مر دی ادری قبرستان ته د جنازه راوړسو قبر راوړسو چې په دې قبرستان کې څومره انسانان پراته هغه ټول ته الله پاک بخښ هغه ټول ته زمش په ادره کې د امام احمد بن حنبل پروت دی په دې کې یو څوک دی نسته چې هغه ته عذاب ورکول کیږي الله ټول ته معافي وکړي د نیکانو جنازه بیا دغه رنګي الله دې مشته ټول نیکانو ګرځي نو ګرانو عزتمن درونو په جنازه کې شرکت کول د خدای د رضا لپاره کوي نیتونه صفا کوي نیت صفا منزل حسن الله دې مشته د شو اعمالو توفیق او ثواب وستو